ملګرو نننۍ ویډیو کې د اضافي اپلیکیشن په اړه څه معلومات درکوم چې اضافي اپلیکیشن کې څومره خلک کار کوي او څومره عاید لاسته راوړي. لاندې ډسکریپشن کې به زه تاسو ته د دې اړوند معلوماتو لینک تاسو ته واچوم. تاسو د هغه لینک له لارې کولی شئ چې ټول معلومات وګورئ. ملګرو تاسو کله چې هغه لینک راخلاص کړئ او داسې یو صفحه راسي ملګرو، اضافي اپلیکیشن کې ملګرو ډېر خلک کار کوي، تقریبا چې هغه 1000 ټاپ نفران چې دا اپلیکیشن کې کار کوي ملګرو تاسو لیدلی شئ. دا ټول نفران دي ملګرو چې اضافي اپلیکیشن کې کار کوي ملګرو. دا یې وینئ ملګرو تر 1000 نفره پورې اضافي اپلیکیشن کې کار کوي چې ډېر کار کوي ملګرو. لومړی نفر چې ملګرو ډېر عاید لاسته راوړي همدغه محمد الله دی، همدرد تخلص دی ملګرو. د 363 نفر ورته انوایټ کړي دي، 363 نفره چې پر هر نفر باندې ده ته 100 افغانۍ ورکوي. 3300 افغانۍ د ده لاسته راوړي دي ملګرو. دا د ده د 15 ورځو عاید دی چې د لاسته راوړي دي. 3000 افغانۍ د لاسته راوړي دي ملګرو. ملګرو که چیرې بیا دی د بزنس اکاونټ ویریفای کېدل یعنې بزنس ثبتېدل پکښې شروع شي نو ملګرو بیا به دی وکولی شي چې پر یوه دوکان یا یوه کمپنۍ چې دی پکښې ثبت کړي 400 افغانۍ لاسته راوړي. دا 300 نفران یې ثبت کړي ملګرو دی بیخي ډېر عاید لاسته راوړلی شي ملګرو. دغه ټاپ نفران ملګرو چې دی د اضافي اپلیکیشن څخه خپل عاید لاسته راوړي ملګرو.